السلام علیکم خوږو کتونکو او اوریدونکو. زه د پاکستان نه ډاکټر خالد فاروق او د جرمني نه ډاکټر نصیر خان د تت رنګونو سره ستاسو سره په لاین یو. او نن زموږ څلورم پروګرام دی. او تیر کوم پروګرامونه چې مونږ کړي دي نو هغه د ماشومانو د حقوقو په حواله باندې وو. او نن چې مونږ کوم پروګرام کول غواړو نو هغه هم د ماشومانو حق دی او د ماشومانو سره ډیر زیات تعلق لرونکي پروګرام دی او تعلق لرونکي موضوع ده. خو د ماشومانو نه زیات هغه د مشرانو سره هم تعلق لري، د مور او پلار سره، د معاشري د عامو خلکو سره. یعنی څومره هم چې په چار پیرچل کې خلک اوسي د هغې هم یو ایشو ده، بلکې دا یو مسله ده او د هغې نوم دی دروغ. نو په معاشره کې دروغ ویل او ماشومانو ته دروغ انجکټ کول او ترانسفر کول د وراثت په شان دا د مشرانو د لاسه کیږي. په دې حواله باندې به موږ څه د پاکستان یعنی د ایشیا او څه د یورپ د هغې مثالونه به هم پیش کوو او د دروغو نه څومره لوی نقصانات جوړیږي او په معاشره کې د هغې څومره لوی بګاړ دی د هغې د وجې نه. او په یورپ کې ماشومان یا په یورپ کې عام خلک د دروغو نه څنګه بچ کیږي، هغې ځان څنګه بچ کوي او موږ لپاره څه لیسن لرن دي، زموږ لپاره څه سبق دی او په څه طریقه باندې موږ د هغې نه ځان ساتلی شو. دا خبره موږ څو ځله مخکې هم کړې ده او یو ځل بیا کوو چې دا هغه خبرې دي چې دا موږ په خپل کور دننه چې زه او ته موږ دا کار پرېږدو نو دا به ټیک کیږي او ما او تا چې وغواړو نو دا کارونه کیدای شي. یعنی په دې کې د حکومت یا د بل چا نه څه ګیلې او یا د مطالبې څه ځای نشته. ډاکټر صاحب تاسو څه ویل غواړئ چې دروغ زموږ په معاشره کې څومره عام دي او د دروغو په وجه باندې زموږ ماشومان د هغې ګرومینګ څنګه کیږي او هغې څه زده کوي زموږ نه؟ که موږ دروغ وایو او هغوی زموږ نه زده کوي نو په معاشره کې کم کم بګاړ او کم کم ورانۍ پیدا کیږي. ډیره مهرباني ډاکټر خالد فاروق صاحب. ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. یقینا چې دا موږ چې دا تیر پروګرامونه هم وکړل دا ټول بنیادي طور باندې د ماشومانو د تربیت په حواله کوو. ماشومان لکه یو ماشوم نه دی، دا پوره معاشره ده. دا چې نن کوم ماشومان دي لکه 10 کاله وروستو 15 شل کاله وروستو دا د معاشري هغه خلک به چې هغه به د معاشري فیصلې کوي. بالکل چې د دوی تربیت ښه وشي لکه دا معاشره داسې نشي ښه کېدی چې مونږ وایو چې یاره مشران ښه شي او بس بیا به هر څه نه. دا به د ماشومانو تربیت په ښه طریقه کیږي نو بیا به لکه د معاشره به ښه کیږي. لکه دا یو ډیر سلو پروسس دی، لکه دا داسې په یو ورځ کې، په 2 ورځې کې، په هفته کې، په 10 ورځې، په میاشت، کال کې نه کیږي. دا ورو ورو تربیت به کیږي او بیا به دا معاشره په لار راځي. دا ټیک ده. مونږ چې د معاشرو خبرې کوو، د تاسو د دروغ خبره وکړله چې یاره دروغ اول مونږ دا زده کړو چې یاره دروغ وایي څه شته. دروغ داسې شی دی چې یاره چې یو سړی په قصده ښه ارادتن داسې کیسه وکړي، داسې خبره وکړي چې هغه حقیقت نه وي او د هغې وجه دا وي چې یا خدای د څه څیز نه ځان ساتي یا لکه څه نتیجې نه، څه سزا نه، څه شرم نه، څه لکه داسې څه نقصان نه ځان ساتي او یا بل سړی دوکه کول غواړي. بالکل. او یا خپل ځان ډیر اوچت حسابول غواړي. او اکثر ځان ته دوکه ورکوي، اکثر ځان ته دوکه ورکوي. بالکل. نو دې کې لکه ټولو نه اول دا دی چې دې کې خود احتسابي ده، لکه خپل ځان باندې سوچ کول دي چې ما په ژوند کې څو ځله دروغ ویلي دي. مونږ په روزانه بنیاد څومره دروغ وایو، هفتې په بنیاد څومره وایو، په میاشت کې څومره وایو، په عمر کې څومره وایو. او بیا دا مونږ اکثر کاونټ کوو هم نه چې دروغ چې دی نو هغه هم شاید چې لکه یو بد څیز دی. دا اوس د معاشري عامه حصه جوړه شوې ده. دا چې دا یو اگزامپل تاسو در کوم، یو مثال داسې در کوم کنه چې دا دته مونږ د سوشل اکسپټیبিলিټي وایي. دا اوس زمونږ په معاشره کې دا داسې یو بدی ده، داسې یو ګناه دی، داسې یو بد کار دی چې هغه ته هغه معاشره قبول کړي دي چې ټیک دی نو نشته مسله. دا ټیک ده. که چا دروغ ووایي نو دومره څوک بد پې نه ګڼي. دا صحیح ده. نو لکه دا ډېر انتهایی ده دغه خبره ده، دا ډېره انتهایی ده افسوس خبره ده او ډېره زیاته د دې لکه مته دې باندې غور کول پکار دي چې یار لکه دا
مونږ سوسایټي ولې د دروغو ته لکه اکسپټیبিলিټي ورکړې ده او د دې اکسپټیبিলিټي په وجه باندې به د سوسایټي ولې شاته پاتې دي. اوس مونږ د بده مرغه په پښتنو کې زه خو لکه ډېری معاشري د سیدي لکه مونږ خو چونکې د پروګرام په پښتو کې دی او دام د پښتنو د لپاره دی که د افغانستان پښتنه دي که د پاکستان پښتنه دي، مونږ په خپل ځان باندې سوچ وکړو چې مونږ دروغ وایو. اوس چې مونږ دروغ وایو ماشومانو لپاره خپل والدین رول ماډل دی. بالکل رول ماډل دي، خپل استادان هغه د دنیا چې کومه ده د استادانو نه اول مور پلار دي. ماشوم چې دنیا ته ایکسپوز کیږي، دنیا ته راجوتیږي، نو هغه د دنیا باندې ځان پوي، هغه اول د والدینو په دماغ پوي. دا ټیک ده. اوس هغه ته والدین څه وایي، هغه وایي دا ټیک دي، هغه ته والدین وایي داسې دي، هغه وایي دا ټیک دي. اوس چې لږ وخت تیر شي چې ماشوم د استاد نه زده کړو کی، معاشري نه زده کړو کی، کتاب نه زده کړو کی، اوس چې دته مور بلار دروغ ویلي وي، اوس دلته د پرسنالټي کنفلیکټ شروع شي. د په مایند کې دا کنفلیکټ شروع شي، کنفیوژن شروع شي چې یاره زما د رول ماډل چې کوم دي دا خو دروغجن او دغه د غلط خبرې کړي ده. بیا دغه سي سیکنډ رول ماډل، دویم رول ماډل دغه جوړیږي استاد. بالکل بیا چې د استاد دروغ وویني، د استاد دغه سي لکه دغه کردار وویني، بیا هغه نور هم کنفیوز شي. و دې سره کیږي څه، هغه د معاشري نه، هغه د استاد نه، هغه د والدینو نه، هغه د خپل خپلوانو نه، هغه د معاشري نه بدزنه کیږي. هغه سره دوه لارې دي، یا خو هغه په دې دروغو کې دروغ کیږي، هغه به دغه حل دی، او یا به هغه د دې معاشري نه باغی کیږي. دا بالکل داسې ده. دا چې کوم مونږ د ایکستریمزم دی زمونږ په معاشره کې، لکه زمونږ په معاشره کې نارمل خلک ډېر کم دی، یا په یو انتها دی یا په بل انتها دی. بالکل اعتدال نشته. دا ایکستریمزم دا هم د دې د پرسنالټي چې کوم کنفیوزډ پرسنالټیز دي د دې وجه نه کیږي. او دا دغه سیز را روان دی چې لکه دا مونږ لکه وړوکوالي نه په دروغ باندې شروع کو. کور کې خلک دروغ وایي، هیڅ باک نه غني چې دا مونږ دروغ وایو که څه مو وایي. بالکل. او ماشوم د هغې نه زده کړه کوي، او دغه زده کړه بیا مخکې و. دا زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دلته کې فار ایگزامپل جرمني کې ژوند کوم، لکه دلته کې اکثریت خلکو ته به دا پته هم نه چې لکه د دروغ پکې هم لا خلک وایي. اچھا څوک خبرو کې دا ټیک دی، دا رښتیا وایي، دا یقیني دی. زه دلته کې په مختلفو د انټرویوانو کې کینم، خلکو د انټرویو اخلو، بیا چې هغه کې هم د تھرډ ورلد خلک وی، سټوډنټان وی، څوک وی، نو هغه باندې زه ښکار په هیګم چې دا سړی دروغ وایي. خو دا چې کوم د جرمنیان کولیګ دي دا وایي چې نه، هغه وایي کنه انټرویو کې هغه داسې وایي، دا خو موږ ته پوسټ وکړو، هغه وایي چې دا داسې چل دی. ډاکټر صاحب خبره په دې ځای څه دی، پرون او بل ورځ دوه ورځې په انټرویو پینل کې وم او ناستو ما انټرویو پینل مې لیډ کوو، نو په هغې کې ظاهره خبره ده، موږ خو د مختلف څیزونو پوښتنه کوو، د هغه د جاب ډسکرپشن په حواله چې کوم جاب ته موږ کوو، نو کله کله هغه یعنې په یو څیز نه پوهېږي، نو دومره دروغ ووایي د ځانه. نو زمونږ د خلکو دام سوچ نه چې بهي دا مخامخ سړی چې کوم سړی شي په باره کې تپوس کوي، نو دی په دې باندې پوهېږي، نو په هغې والا باندې هم دروغ وایو. خو ډاکټر صاحب زما بله خبره تاسو ته مې کوله، دا خو پکې داسې ضمني خبره راله. زموږ په کورونو کې ګوره والدین دروغ وایي، خو دې ته یې سوچ نه چې ما کله دروغ ویلي. نو والدین عموما لکه اکثر دا بیا اډمټ کوي نه، دا مني نه چې ما دروغ ویلي، خو هغوی مسلسل په خبرو کې دروغ وایي او ماشومان د هغې اوري. لکه زموږ په عامو کورونو کې مثال یو میلمه راشي بچا پسې او دروازه وټکوي، ماشوم وځي، نو دی ورته وایي بابا ته دې اواز وکړه چې بابا وایي څوک دی، پلان کې دی یا څوک سړی د موډ چې نه ورته وایي چې نشته کور، هغه واپس راوځي وایي زما پلار کور نشته. لکه دا یو عام دروغ دي. دا ماشوم په دې عادت شي چې یاره زما دا جایز دي، که ته چا سره ملاوېدل نه غواړې، که ته څوک فیس کول نه غواړې، نو ته دا ویلی شي خیر ده چې زه نه یم. دغه ډاکټر صاحب ګوره دا تا چې کوم مثال راکو، لکه دې مطلب دا دی کنه چې مونږ کې لکه د رښتیا ویلو همت نشته، مونږ فیس کولی نشو. ښه دا خو یو مثال دی. دغه شانتې مونږ خپلو بچو سره مختلفې وعدې کوو، وړې وعدې، وړوکې جاړي یا پښیمانه یا پس خبره خپوي،
بچي چې خپکیږي مو طالب زه دا راوړم، طالب زه سبا زه دا کوم، طالب زه دا وکم، طالب اوس زه دا وکم. یعنی دومره وعدې موږ وکړو د ماشومانو سره، او موږ په هغې باندې نه زموږ دا سوچي نه یو فکر چې دا کار کول غواړي. ما واده کړې ده، زمانه به بچی تمه لري، ماښام چې موږ راشو یا سبا بچی زموږ نه تپوس کوي بابا ته ما لا چیز راوړو، موږ بیا هغه ته مختلف دروغ ووایو، هغه ډاچ را ډاچ کو. او په دې وجه باندې زما په خیال زموږ د بچو به لازمن د خپل مور و پلار په باره کې دا کانسپټ ډیولپ کیږي چې مړه دې خبرو کې به منی نه، دې چې خبرو کې پوره کوي نه، دا مخکې مو ویلو، دا مخکې مو ویلو، دا مخکې مو ویلو. یعنی د بچو په نظر کې دغه په زړه کې د خپل مور پلار حیثیت مو ګرځيږي. کله چې هغه وویني چې یاره لکه دا په بهانې جوړولو باندې لکه دا هغه اخر کار ته باندې پوه شي، په والدینو هم ماشوم پوه شي چې دا بهانې جوړي کنه، باندې کوي هغه ته ویل نشي لکه د یاري درته نشي ویلي یا بالکل احترام نه نشي درته ویلي، خو هغه په دې خبره د باندې وطن پوه نشي وي چې ویلې، لکه دا بهانې جوړي. د دروغ وي اوس باندې چې نو دا بهانې جوړول هغه اخري کې په دې خبره پوه شي چې ګوره دا ما نه په بهانې باندې ځان خلاص کړو، نو هغه بیا هم وایي چې یاره زه هم خلکو نه په بهانو باندې ځان خلاصولی شم. او بالکل نو منګه هغې دا بیا مونږ کمټمنټ کوو او ماتو، کمټمنټ کوو او او ماتو. ماتوي. او ګور دا څومره غټ جرم دی، دا خو لکه د قران هم دا وایي کنه چې ان العهد كان واوفوا مسؤولا. بالعهد اوفوا اوفوا بالعهد ان بالعهد العهد ان كان العهد مسؤولا. كان دا خو مسؤولا. قران آیات دی، خو منګه په معاشره کې خو ټیک ته منګه شریعت او اسلام غواړو، خو په خپل ځان کې نه. خو ډاکټر صاحب زما بلې خبرې ته خیال شو، دا تاسو چې خبر وکړه زما به دا خوښه تاسو موږ ته د یورپ او د جرمني مثال راکړئ په دې حواله. زمونږ په معاشره کې دلته چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د ووټ غوښتلو په وخت یعنی د الیکشن نه مخکې دومره غټ غټ دروغ وایي، داسې د دروغ وعدې وکړي چې د اسمان بدل ځمکې ته راکوز کړم او د ځمکې ته پر اسمان ته خېږم، او ډېرې وعدې وکړي، ډېرې وعدې وکړي د دروغو. او بیا چې کله هغه الیکشن وګټي هغه په ګورنمنت کې راشي، نو لکه سړی حیران یي چې بای دا په کومه مخ باندې د خلکو سره مخامخ کیږي او نه شرمېږي، نه په دې تندي باندې قوت راځي چې دا څومره دروغ ما ویلي. نو زمونږ خو یو زما په خیال زمونږ په پاکستان کې خدا یو نیشنل المیه ده، زمونږ یو قومي المیه ده چې موږ په خپل قوم کې دروغ څومره ډیر وایو، دکاندار څومره دروغ وایي، عدالت کې څومره دروغ ویل کېږي. لکه یو په عدالت یو کیس لړ شي دی و یو وکیل ته خپته وي چې بای دا فریق په ناحق دی او دا یو په حق دی، خو دا هغه د ناحق دپاره به وکیل باقاعده دروغ وکالت کوي. یعنی زموږ ټول سیستم، کور، معاشره، عدالت، منډای، مارکیټ، تھانه، کچهری، دا ټول په دروغ چلیږي. خو دلته خو تاسو وخت تېر کړی، ژوند هم کړی دی، تاسو ته اندازه صحیح تعلیمي ادارې هم په دروغ چلیږي. خو هلته څه صورتحال دی راته ووایئ. دا خو جی تاسو خبره وکړه، زه زما خپل ذاتي یو کیس چې دی کنه اوس په عدالت کې و فیصله وشو، نو دا اوور سپیډینګ والا یو ځای کې کیمرې فلیش وکړو، نو زما چې کوم د سپیډ هلته کې 10 کیلومتره په غنټه کې الاؤډ وو، نو ما 53 کیلومتره سره زوما، نو دا هغه چې کوم او نو لکه درويشت شله پورې چې کوم دی هغه کې ته بغیر عدالت نه ته صرف جرمانه به ورکې نو بس خلاص بشي. خو کا د کوم الاؤډ سپیډ چې دی کوم اجازه لکه چې کوم جایز سپیډ دی هغه نه چې تا شل نه زیات تکړی لکه ما 23 کیلومتر هغه نه زیات کړو، نو بیا به عدالت ته ضرور ځي. نو زه چې با وکیل سره خبره وکړه، نو هغه عدالت ما ته نوټس وکړ، نو ما وکیل سره خبره وکړه، وکیل عدالت ته چې ټول فایل راولېږي، نو ما سره اوس دا ایمیل کې را سره هغه وکیل ولا ایمیل موجود دی او دا غوړل نوټس هم هغه ماته وی چې راځي چې دا ټول سيزونه ما سټډي کړل او د هیڅ د ډیفنس سیز نشته. نو د وجنه عدالت ته ما دا ریکوست وکړو چې دا یو میاشت کوم دغه د لایسنس معطل کول دي، نو دا به درنه لري کی او جرمانه او یو بلیک پوینټ دا به د فیک لکه دې کې د ډیفنس سیز نشته. یعنی وکیل خبرو پاتې دا حق دي او زه کیس واپس خلم او ته جرمانه پرې مې صحیح ده. نو لکه بالکل سیده ساده کیسه ده. اوس کله پاکستان وکیل وې هغه بو چې کیمرا خراب ده سړی خو په 53 کې نو روان دی، خو په 13 کې روان. بهرحال دا به ثابتې چې هر څه
ما ته وایي چې لکه دا سیز زما د اوس دا ډېر اوسنی مثال دی. بالکل لکه دا زما د عدالت سره اولنی دغه زه خپله لاړم نه یم عدالت ته، خو بهرحال وکیل لاړو، دغه ډېر لرې ښار دی، هلته نو هغوی ته مه راځه. نو دا یو مثال. یو بل مثال زه در کوم چې مونږ راغلو نو د اوس زما ماشوم چې کوم دی دا په ګرامر سکول کې دی، دلته ګیمنازیم ورته وایي. اول کال هغه په هغه ایلیمنټري سکول کې و. نو هلته کې چې هغه شپږم کلاس کې و، نو هغه داسې چل وشو چې مونږ ته یو ورځ سکول نه د هغه په د هوم ورک ډایري کې استاد لیکل کړي وو. نو هلته د مختلفو پینونو رنګونو مختلف مطلب وي. نو ریډ پین باندې چې کله استاد لیکل وکړي نو دا مطلب چې لکه دا ډېر سخت وارننګ دی. نو هغه په سره پین باندې لیکلي وو په هغه کې چې یاره ستا زوی دروغ ویلي دي سکول کې، او لکه زموږ سکول دروغو ته زیرو ټالرنس پالیسي ده. نو دا سیس که ریپیټ کیږي دا خو لکه مونږ ډېر دا سیریس باخلو، دا خو لکه چې لکه دې دا ریپیټ کولو دوباره کولو هیڅ چانس نشته، نه دی پکار. نو ما ماشوم راغوښتو، هغه ته ما وویل چې لکه تا څه چل کړي دي، لکه تا څه دروغ ویلي دي. هغه راته وویل چې دا داسې چل وشو چې په ما باندې یو ماشوم بل ماشوم په کلاس کې ټیشو پیپر راوویشتو او ما په هغه باندې واپس ورویشتو. او چې کله ما واپس ورویشتو نو دې کې استاد چې کوم استاد و هغه راننوته کلاس ته، هغې زما لاس ولیدو، خو ما نه تپوس کړو چې ولې دې وویشتو. نو ما ورته وویل چې ما نه دي ویشتې. نو بس هغې وویل چې نه دا خو ته ما ولیدې، او لکه دا خو تا دروغ ووی، او دا خو بالکل لکه دا قابل قبول کیسه نه ده مونږ ته. نو لکه دا دروغ خو زمونږ په معاشره کې ته سوچ وکړه چې دا څو ځله داسې دروغ ویلی کېږي. دا خو سره میټر کوي نه، لیکن دا خو مونږ ته سره دروغ لګي نه. زه تاسو ته مثال درکوم ډاکټر صاحب، تاسو خبره خپل یاد ساتئ. دا خو د ماشوم د طرف نه شو، خو د استاد دروغ غوښتل ما. استاد دې خپل زموږ د پروګرام څو استادان ګوري نه خپه کېږي دي نه، دا داسې دروغ دي چې مطلب دا هغه به په ګوډ سنس کې کوي، خو دا هم دروغ دي. زمونږ یو رشته دار زنانه ده، نو هغه یو ورځ فریاد کاوه د سکول د استاد نه چې کاپۍ مې د خپلې بچې چیک کړې، نو په کاپۍ کې ټول سپیلنګز غلط دي، سنټنسز غلط دي، او هغې ورسره لاسونه هم داسې دا ګوډونه ور ورکوي ګوډ ورته لیکي که نه، نو چې دومره غټ غټ ګوډونه ور ورکوي او شی خطا دی. استاد دلته هم د کاپي نه چیک کوي پراپرلی، د هوم ورک نه چیک کوي، او د ماشوم د سیټسفیکشن دپاره او د مور پلار د سر نه د ګوډ اولو دپاره بس غټ جي ډبل او ډي ولیکي ګوډ، او غټ ارې ورته راکاږي چې مطلب تا کار ټیک کړی دی، حالانکې دا ټیک نه دی، دا هم دروغ دي. نو دغه شانتې دا واړه واړه دروغ. هو ډاکټر صاحب ما وی چې لکه زمونږ په معاشره کې خو د دروغ دا حال دی چې دلته خو سحر ماښام او شپه ورځ دروغ ویلی کېږي. هلته کې ماشومان د هغې ګرومینګ څنګه کېږي، استاد د دروغ نه ماشوم څنګه بچ کوي. لکه دا یو مثال تاسو ورکو، خو بیا ماشومان خو پلی ګراوند ته هم ځي، دا ماشومان مارکیټ ته ځي، دا ماشومان د مور پلار سره اوسي. نو ظاهره خبره د سکول خو 15-16 غنټې دي، خو دا باقي 18-19 غنټې دي، د دروغ نه څنګه بچ کېږي؟ بیا به موږ دې ته راشو که نه چې والدین وخت ورکوي. والدین وخت ورکوي، دا ډېر ګران کار دی. دا ډېر ګران کار دی. پاکستان کې موږ چې ماشوم دروغ ووایي نو پکار ده چې هغه موږ لکه 10 منټه 15-20 منټه نیمه غنټه هغه ته موږ ښه په تسلۍ سره یې کښېنو چې د دروغو څه نقصانات دي او څه نه دي، موږ هغه وهو ډایرکټ. زموږ که منې کوي نو ډایرکټ وهو. هغه موږ مطلب دی چې لکه نیکسټ ټایم لکه په را روان وخت کې بل ځل ته مو مکمل دروغو ته چې دی که نه هغه ټرین کړو چې بیا وایه یو سمیټه به خورې او بس کیسه ختمه. هغه په وجه پوهه نه شو چې ولې دا ټیک ده. نو هغه به دغه نه بیا به ځان بچ کوي دغه دروغونه. بیا که چېرته ونیوی شو نو یو ځل به چې دی بیا سمیټه وخوري او بس کیسه ختمه. دا پوهول غواړي، دا ورسره کېناستل غواړي، دا ټیم غواړي، دا صبر غواړي. دلته کې والدین مطلب دا چې وهل ټکول دا علاج نه دی. یو ماشوم ګروپ کول، ذهني طور دغه نشونما کول، پوهې کول په دې خبره باندې دا څونه غلط کار دی. دا زما د ماشوم یو استاد ده، هغې موږ ورسره شپږ میاشتو کې یو میټینګ وي، د پیرنټ ټیچر میټینګ چې کوم وي هغه دلته کې په انفرادي توګه باندې وي. نو هغې ما ته یو ځل وویل چې یاره زما پلار چې کوم و هغه ډېر سخت و د طبیعت نه. نو زه لکه خپل پلار نه ډېره خوشحاله یم
وای هغه ماته یو ځلې زه داسې ماشوم وم شپږ اووه کالو وم ماته هغه وښکارېدو او زه لاړم ما خپلې کمرې کې ژړل نو هغه لسې یو ګنټه نیمه پس ما پسې راغی چې ما ښه وژړل ښه لږه زه تسلۍ ته برابره شوم بیا راپسې راغی ماته یې وویل چې یاره داسې چل چې که ته ځان نه لکه خپل مستقبل چې کوم دی هغه جوړول غواړي زه غواړم چې تا نه ډېره غټه ښځه جوړه شي ډېره تکړه ښځه جوړه شي نو هغې دپاره دا څیز ضروري دی چې ته به د خپل ټایم داسې منیجمنټ کوې نو هغې وایي چې زه بیا چونکې ښه په تسلی شوی وم بیا مې هغه خبره واورېده بیا په کیسه پوهه هم شوم مونږ یې بیا پوهوو په هغه وخت کې چې څه ټایم کې هغه ماشوم الریډي په غوسه کې وي په ریاکشن کې وي مطلب دا ټایم ورکول غواړي نو دا بیا د پوهولو دپاره هم که د استاد دی او که د مور پلار دی د ټولو دپاره وخت ورکول ضروری دی چې وخت ورکوي او وخت نه اول خپل ځان به بدلوي ځان بدلول ډېر ضروري خو دا اول خو به موږ په خپله دروغ پرېږدو اول به په خپله دروغ پرېږدو لکه موږ ننني پروګرام په حواله باندې خو زما په خیال یو څو غټې خبرې چې کمې سړی په ګوتو باندې شمارلی شي چې والدین به دروغ نه وایي د بچو په مخ کې والدین به فیس کوي که دی ګلټي فیل کې دی ساري کولی شي خپل بچي ته چې بچی ساري زما نه دا غلطي وشوه یا ما ته دا شی رانوړی شو خو وایي به رښتیا دروغ به نه وایي باني به نه کوي دوکان به نو او زه لاړم خو دوکاندار تللی و نن د جمعې ورځ وه او د اتوار ورځ بازار بندي دا ټول دروغ موږ وایو موږ خپل بچو ته څه شي واده وکړو رانه وړو بیا ورته موږ دا دروغ وایو دا سړی نه و دوکاندار نه و پلانی نه و ډینګې دا قصې نو موږ به فیس کوو موږ به ټیک خبره کوو دویمه خبره دا ده چې ټیچرز که زموږ کم استادان دي د سکول نو هغوی به هم کوشش کوي چې ماشومان ډسکرج کړي چې دروغ ووایي په دې خبره باندې او هغوی انکرج کړي په رښتیاو باندې خپل سټاف پوه کړي دویمه خبره درېیمه خبره که زموږ په معاشره کې عام خلک زموږ د خبرو پروګرام اوري او هغه د هرې طبقې سره تعلق لري نو پکار ده چې هغه هم کوشش وکړي چې هغه په خپلو کورونو کې هم خو په خپل ډپارټمنټ کې او په خپل دفتر کې او په خپل دایره کار کې دروغ پرېږدي نو د دې ټولو څیزونو اثر به زموږ په ماشومانو زموږ په بچو باندې او بچیان به موږ چې کله دا دومره والدین ټیک شي او معاشره ټیک شي او خلک رښتیا ویل شروع کړي او رښتیا فیس کول شروع کړي نو ماشومان به په پلی ګراونډ کې هم دروغ نه وایي اگر چې ماشومان په پلی ګراونډ کې هم ډېر دروغ وایي والیبال ته وګوره نو هلته کې به بال به ان لګېدلی خو دی وایي آوټ دی کیچ به اغستو کې په بالینګ کولو کې یعنی مختلف سیزونو کې دا دروغ په لوبو کې خو ډېر عام دي دا خو ماشومان ځکه وایي چې د معاشره ټوله په دروغو باندې چلیږي دکانداران دروغ وایي او مطلب هر سړی په یو دروغو باندې اخته دی او موږ یعنی په جعلي او یو فیک طریقه باندې موږ دنیا روانه کړې خپله معاشره هم روانه کړې ده ځکه زموږ معاشره ترقي نه کوي موږ د یو بل سره دوکې کوو دروغ وایو کاروبارونو کې معاملات هم ځکه خراب دي که نه ما د ټول نه ښه خبره نصیر خان زه چې راغلی وم یورپ ته دا 2000 رالم نو هلته کې ما چېرته داسې ونه لیده چې یو سړي دا ووایي چې یاره ما پسې قرضدار یې راغلی دی او یا یې دام ګیله ده ما ته هېڅ چا ګیله نه ده کړې په شلونو خلکو سره مې رابطې وشوې ملاقاتونه خو چا ماته دا نه دي ویلي چې زما یاره سړي ته مې پیسې دي پیسې رانه قرض اخیستې اوس یې راکوي نه یا مې ورته بزنس له روپۍ ورکړي دي اوس یې نه راکوي خو ته چې په زموږ په پاکستاني معاشره کې وګورې نو هر مسلمان رور بل مسلمان والا ډبولی دی هر رور بل رور ډبولی دی هر رور خپله خور نه پیسې والی دي دغه شانتې موږ جی لکه بیا د دې ټولو خبرو باوجود دا ګیلې کوو چې زموږ د معاشري ترقي ولې نه کوي او بل جی یو خبره زه جی بله کول غواړم بخنې سره موږ یو خو په دې غلطفهمۍ کې هم انختی یو چې یاره موږ ډېر رښتونی قوم یو موږ بالکل دوکې نه کوو موږ دروغ نه وایو موږ حقیقت پسند یو حالانکې داسې کیسه شته نه د دې سره یو بله خبره دا ټول څیزونه موږ په الله هم وراړو موږ وایو دا غټه بدبختي ده چې په الله یې وراړو کارونه ټول غلط په خپله کوو او موږ وایو زموږ قسمت چې دی الله پاک دا زموږ د اعمالو دغه وایي ځکه د الله پاک دا معاشره نه ډیولپ کوي چې دا زموږ دا منو مو چې زموږ اعمال خراب دي خو وراړو یې په الله باندې خپل اعمال نه ټیک کوو بس چې الله کله وکړي الله به ټیک شي الله کله دا خو بیا مذهب طرف ته کیسه دي اعمال هم مونږ صرف منځ او روژې ته اعمال وایو کنه دا دروغ مونږ اعمالو کې نشمارو دروغ غټ ټول غټه معامله دروغ دي دروغ ویل دي او نو دې کې داسې دي چې ماشومان چې کله فرق مثال کے طور پر والدینو ته دروغ وایي پکار ده چې هغه په حوصله سره واوري دا بل خبره او به پوهه کی او چې کله ورته رښتیا وایي چې غلطه هم کړی وي پکار ده چې هغه ته سزا ورنکو
هغه د سزا یې را ختم کو چې هغه رښتیا ویل شروع کی، نو چې د سزا یې را کم از کم نوي او بیا خپل هم ورسره په رښتیا ویلو کې چې دې کړه کومک ورسره کور کې ورته ماحول جوړ کړو د رښتیا ویلو. دا ټیک ده، دا ټیک ده. زما په خیر ډاکټر صاحب، زمونږ د پروګرام وخت تقریبا ختمېدونکی دی. موږ کوشش کوو چې خپل اوریدونکو کتونکو ته په لږ وخت کې ډېرې خبرې وکړو او هغې تنګ نشي. زما په خیال زه به یو ځل بیا د خپلو کتونکو اوریدونکو نه درخواست به کوم هغې ته چې زموږ دا چینل سبسکرایب هم کړي او د هغې په ذهن کې چې کوم داسې خبرې زموږ د پروګرام په حواله باندې، د تت رنګونو په حواله باندې او د را روانو پروګرامونو کې څه تجویز هغه کول غواړي، نو موږ ته په کمنټس کې لیکلی شي او موږ ته ویلی شي. نو موږ به د هغې کمنټس ویلکم کوو، موږ هغه ته ښه راغلاست وایو او موږ د هغې په تمه یو چې هغه موږ ته خپله خبره وکړي، زموږ سره خپل تجاویز شیر کړي. مونږ چې په ډاکټر صاحب په دویم پروګرام کې دا خبره کړې و چې مونږ به دا ایجوکیشن په حواله سره خبرې کوو، د تعلیم په حواله سره. جی نو دا ما خپل د کوم د ډیجیټل اټیزم ولا او دا د دروغ ولا پروګرامونه کول غوښتل، ما وی دا مونږ وکړو به د بنیاد باندې چې زمونږ د ایجوکیشن سیستم کې څنګه لکه داسې زونه خند جوړیږي، لکه مونږ د ایجوکیشن سیستم او زمونږ د ماشومانو د تعلیمي تربیت چې کوم دی، لکه تعلیم او تربیت دا خو دوه بیل سيزونه دي. نو د تعلیم په حواله سره هم مونږ ډېرې مسلې دي. نو دا څنګه لکه والدین په دې کې مرسته کولی شي، نو هغه په حواله سره بیا خبره کوو ان شاء الله. کتونکو او اوریدونکو ډېره مننه، خوشاله آباد اوسئ. ان شاء الله د روان پروګرام پورې به تاسو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان. الله په امان.